څه شي درون نه دی بچیه غریبي ده قربان دی وطن کې واړه ماشومان هم وایي غریبي ده الله اکبر دوی سره د نفقې او د رزق غم وي دا څه شی دی دا کباړ دې باندې څه کوئ بیا دا خرڅو دا خلک چې مطلب لوښي تاسو ورکوئ بیا کباړ هم پکې اخلئ غربت او رکشه تای لوبې په کاله کړې دي زما ستړی مه شي چېرته لاړ وې کار ته اوس په دې کوچني ځان باندې کار کوي دا 100 روپۍ خرڅوي بچیه ته لږ دې خمه غاړې ته ودرېږه بچیه دا په 80 روپۍ او دا په څو خرڅوي 50 روپۍ 80 روپۍ ډوډۍ دې خوړلې غرمې ډوډۍ دې نه ده خوړلې دا چېرته یې ګرځئ ده همدې کلي ګاونډ کوڅو کې ګرځئ بیا خلک درنه اخلي اوس نن دې 100 روپۍ سودا کړې بچیه تا سره روپۍ شته پلار سره دي پلار سره دي یو ځای ګرځي مکتب ته نه ځي بچیه ته مدرسه وایي بچیه ماشاءالله دوستانو تقریبا پاو کم 2 بجې دي او دلته خلک په افغانستان کې ډوډۍ 12 بجې د ورځې خوري نو دغه کوچنی ماشوم څه فکر کوي دا به وږی نه وي چې دا په دې سخت حالت کې به دې کم عمر باندې دا دلته ګرځي په دې کلي ګاونډ کې دا سامان خرڅوي بیا کور ته ورباندې نفقه راوړي د افغانستان اوسنی وضعیت دغسې الله دې خپل خاص رحم وکړي ته هم لاړې بچې ته راشه ستړی مه شي چېرته لاړې ته کجا رفت چېرته لاړې بچیه کار ته لاړې دا ځای دې ولې بچیه تا نه ده ډوډۍ دې خوړلې چېرته دې وخوړه چا دې وخوړه چا درته ډوډۍ راایستې وه چی دې وخوړه لډوګان دې وخوړه بچیه 100 روپۍ دې ګټلي نه یې خبر سامان خو دې ډېر خرڅ کړی نن ستړی مه شي څنګه یې سامان دې ډېر خرڅ کړی 100 روپۍ دې سودا کړې نن 290 دې کې دې ګټه 100 روپۍ کړې یعنې تر 2 بجو پورې دې یوازې فقط 100 افغانۍ ګټلي څومره تعداد یې کور کې مونږ 11 کسان او 100 روپۍ 100 ځله شکر دی دا واړه بچیانو باندې د زړه کېږي چې ځان سره ګرځئ والله که مې زړه په چام کېږي چې ځان سره یې وګرځو خو مجبوره یم څنګه چلو کومه خو دا سامان ته یوازې نه شي کولی چې د بچیو د مکتب ووایي چې دا بچي را سره نه وي دا سودا چې سهار نه تر مازدیګره ته وګرځېږم 10 روپو سودا نه څوک نه اخلي خو یعنې بچي دې دپاره ګرځئ چې خلک سودا درنه واخلي په دې ماشومانو یې زړه بد شي خلک سودا واخلي زړه هم بدېږي او بل دا ماشومان واړه دي په کورونو نه وځي خاله او ماما او کاکا باندې خرڅوي نو زه خو چې بیرون تر مازدیګره چغې ووایم څوک یې نه اخلي دا نه د ماشومانو بیا ډوډۍ موډۍ خو څنګه وه خوړلې والله کوم څه پخلی خو دغه ډوډۍ مسلمانانو د کور نه راته راویسته دغه سره به اوس چا خبره شیراوالو دغه سره به یې وخورو نو کور کې څه پخ کړي دي پوښتنه دې کړې څه شی پخ کړی بچیه وریجې هم پخ کړي خلاصې شوې غټې وریجې هم پخ کړي که مینې وې شوله وه شولې غټې وریجې وې دوستانو دا د افغانستان وضعیت دی دغه مشر کاکا غالبا ستا خپه کې خو څه مشکل هم دی د راتګ کې ما ولیدې معیوبه خو نه یې خپه مې خوږه ده اعصابو تکلیف هم سر مې ضربه خوړلې ده ښه دغه 11 نفر ټول ستا په غاړه باندې دي د دوی سرپرستي ستا په غاړه باندې ده سرپرستي اول د الله او دویم زما په غاړه بېشک دا ماشومان چې مکتب کې واچي ښه نه ده عجیبه به والله چې د کار روزګار وسیله مې برابره وي د مکتب خو زما خپله زړه پرې کېږي چې زه ولېږم مکتب ووایي مدرسه ووایي ځکه دا زما د آخرت ګټه جوړېږي دې نه پوه شوې خو چې بس مجبوره یم لاس دغه نه لرم نو څنګه الله دې خپل خیر وکړي الله دې خپل خاص رحم وکړي